اوس به په ځان درته راکیدم زما ګناه څه وه چې مخه دې واړونه زما ګناه څه وه چې مخه دې واړونه او زما یارې ته به ټینګ نشي وزه خو در زن بنګړي دروازې او ماته وما او زه خو در زن بنګړي دروازې او ماته وما اے اسمان کی ستوري می گوا دي بیگا می ستا د غم ډېر جړلي دي نا بیگا می ستا د غم ډېر جړلي دي نا درې لفظ دی چې یو دی وای والی او یو دی وای چاته او بل خپ جاک کې مورتل تاسو رااله نه کوله کنه نو دا دې به څنګه وکړل او دا دې ولې وتښتول دا ما نه تښتوله نو بیا دې څنګه وتښتوله همدې ته ما ویل چې ستاسو نوم دی همدې راته ویل چې زر کوم بیا مې ورته ویل چې څه دې نوم دی چې زر کوم چې بیا مې ورته ویل نو بیا څه بیا راته ویل چې زر کا کنه مې مې پوګه کړه او بو مې تله وعلیکم السلام وروره څنګه ښه خیر دی رور نه مسعد الله جانې بس زما روري او د ټول نه اول خو چې کوم دی د مینوالو ډېره شکریا ادا کوم چې ستا په چینل باندې ما یو ډېر غټ مقام را په دې وجه تر وکړله چې کوس دونه فریاد درته وکړم مینوال وایي چې ځان راته نه وی بس هسې نو چې مینوال وایي چې موږ نه غواړي او بس داسې لمنې نیولې چې راواچوئ نو ځکه ورته یم چې بس او نیمه باندې چې کوم دی نوره سیوا کړله ما ته و چې کار کوم زه ټیک ته کار به کوم لګیا به یم اوس مې خپل کوشش دا دی چې خپل چینل ځان روان کړم دا مینوال چې ما د هغوی په چینل باندې خوښوي نو امید مې ترې دومره شته دی چې ما به په دې خپل چینل هم خوښوي ما ته خو ډېر مخلص ښکاري او یم نه جي نه ما الحمدلله ما نه څوک خفه شوي دي او نه څوک خفه کول غواړم بل تاسو جګړه کوئ زه دې پیالې چې په غومه دې په خپو درډه نه رښتیا په سر قدرمندو ډېر زبردست ډایلاګ زه شینا چې کله په سکرین باندې مخامخ شي که نه یقین وساته چې هغه سکرین پړقېږي هغه سکرین زه وایم که نه چې ویوز لا څه ته وایي کله چې شینا په سکرین باندې راځي نو ویوز څه ته وایي ویوز به داسې روان وي لکه د بجلی د پړق په شانتې ځکه چې دا برانډ دی دې ته برانډ ویلی شي واده وکړي واده خو په جګ کې وکړي واده خو په جګ کې وکړي او نه چې چا کړي وي دې مې ښځه د کمبل نه سره رابار شول او سر پرې ببر شو نو چې څنګه ما ته وکتل دلته خو ما هم هیلمټ ایستی سر مې ګډوډ نو ما چې څنګه وکتل وی او بس ما مې منډه م کړه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست اسدالله جاني تاسو ګورئ 400 KPK نیوز او شینا مجاهد قدرمندو تاسو وایئ چې شینا مجاهد بیا څنګه رالی نو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې زما په چینل باندې د شینا کومه انټرویو چې پرته ده ډېر زیات ملګري دا کمنټس کوي چې شینا له بیا ورشه شینا له بیا ورشه نو شینا ګیرېدل هم ډېر زیات ګران کار دی نن مو راګیر کړی دی او ورته هم وی چې نورې خبرې به در سره هم کوم دې راته لا په جواب کې دا ووې چې ما نه خو تاسو ټولې پوښتنې کړي اوس په رانه څه تپوس کې ما وی چې شینا در سره په فریم کې ولاړ وي او بیا به دا به څنګه خبرې چې تا شینا سره به خبرې نه وي اسدالله جاني سره به خبرې نه وي دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه ښه خیر دی رور نه یم اسدالله جانې بس زما روري او د ټول نه اول خو چې کوم دی د مینوالو ډېره شکریا ادا کوم چې ستا په چینل باندې ما یو ډېر غټ مقام راکړو ځکه چې دا یې په خپله باندې تاسو ویله ده چې زما په چینل باندې غټه ویډیو چې کوم ده نو دا زما پرته ده څومره ویوز چې زیات دي نو هغه ستاسو نو زه د خپلو مینوالو چې کوم دی ډېر زیات شکرګزار یم چې ما پسې هلته هم راغلي دي او زه هلته هم فالو کړی یم ها اوس دا راته ووایه که نه چې ورځې شپې څنګه تېرېږي مجاهد ښکلې تېرېږي که نه هماغه شانتې بدرنګې روانې دي یاره الحمدلله بس ښې دي زبردست دا پوزه مو ولې تره وکړه چې لکه بس ښې دي نو دا مې په دې وجه تره وکړله چې کوس دونه فریاد درته وکړم مینوال وایي چې ځان راته نه وی بس هسې نو چې مینوال وایي چې موږ نه غواړي او بس داسې لمنې نیولې چې راواچوئ نو ځکه ورته یم چې بس او ښې چې ولې قدرمن زمونږ ډېر زیات ملګري داسې دي که نه چې هغوی په بار ملکونو کې زمونږ ویډیوز ګوري نو هغوی ته وایو نه چې مسافرو راولېږې نه نه نه
زه به درته دا خبر وکړم موږ چې څومره پورې خواري کړې ده څومره پورې کوشش هم کړی دی نو موږ د دې دپاره کړی چې موږ د خپل مینوال لا کوم چې مسافر دي هغه خوشحالول غواړو خو زه ته په خدای مې د قسمې په دې د مسافر نه خفه کېږي چې څومره مسافر دي موږ کوشش کوو چې هغوی خوشحاله کړو هغوی 100% دا کوشش دی چې موږ د اکټران خفه کړو دا زه د خپل دغه نه یم او که څوک یې نه مني زه وله پروف دا ستاسو خپل مایند دی او جی او بالکل د هغوی دا کوشش دی چې دوی خفه شي او زموږ دا کوشش دی چې مسافر دی خوشحالي نه اوس په زه دې کې یو پوینټ ټو بي نوټډ خبره کوم مسافرو ګوره مجاهد خبره وکړه چې وایي هغوی غواړي اوس دا راته ووایه که نه چې دله چا درد ورکړی دی داسې څوک دي داسې کوم مسافر دي چې دوی دا خبره وکړه دا راته اوس تاسو ایکسپلین کولی شئ لږ ایکسپلینیشن درنه کال کوم او بالکل زه درته داسې کوم چې لکه مثال کې زه به لایف راتلم په ټیک ټاک باندې او ډېر زیاتې نمبرې به زما نه غوښتلی کېدلې او د دې دپاره به غوښتلی کېدلې چې مثال کې موږ تا سره تعاون وکړو زما خو خپل ځانې دا سوچ نه و چې دوی د ما سره تعاون وکړي شکر الحمدلله گزاره د روانه ده که نه د الله پاک د یو سیډ نه راولي بالکل الله پاک بندوبست کوي خو کم از کم ما به 900 1100 1200 نمبرې ورکړي دي کسانو له او تر د نن تاریخه پورې چې کم دی نو های هلو بس د هغې نه بعد چې کوم دی ما به زه سعودي نه میسج هم نه راغلی چې څنګه یې خیر دی نو په دې وجه باندې زه یم چې مسافر مونږ خوشحالول غواړي هغوی مونږ خفه کول اوس راته دا ووایه که نه چې ډېر ملګري دا تپوس ما نه کوي که نه اکثر هغه یو سلسله جوړه شي که نه اکثر ما ته خلک کال وکړي تاسو نه ما تپوس هم کړی و که ستاسو ذهن کې راځي چې ما نه ستاسو نمبر څوک غواړي ورله ورکړم او که ورنه کړم تاسو یې ورله بالکل ورکولی شي نمبر ما نه اکثر دا تپوس خلک کوي چې ټکر واینځ نه شینا غیب شو شینا څه شو شینا کم خوا تللی دی یاره جی خو ما تاسو هغه بله مرکه کې تقریبا چې لږ معمولي مې ورته واضحه کړې ما او اوس هم درته واضحه کوم چې هغوی چې ما له کومه تنخوا راکوله په هغې باندې زما ګزاره نه کېدله او ما ورته چورلټ انکار کړی چې یاره زه په دې تنخوا ګزاره نه شم کولی هغه چې کوم مینوال ما ګوري دوی ته هم پته ده چې ما له څونه تنخوا راکوله د هغې نه بعد چې کوم دی نو اوس چې کوم دی زمونږ خبره وشوله د هغې په نیمه باندې چې کوم دی نوره سیوا کړله ما ته چې کار کوم زه ټیک ته کار به کوم لګیا به اوس مې خپل کوشش دا دی چې خپل چینل ځان روان کړم دا مینوال چې ما د هغوی په چینل باندې خوښوي نو امید مې ترې دومره شته دی چې ما به په دې خپل چینل هم خوښ کړم بلکل همدغې تپوس له زه بیا راتلمه پوښتنه مې همدغه کوله چې آیا تاسو خپل چینل ولې نه جوړوئ یا جوړ کړی م دی هغه بل مرکه کې ما تاسو نه تپوس کړی چې هغه ما چینل جوړ کړی دی خو موږ په خپلې زړې ویډیوګانې ورچوو او څوک د سبسکرایب هغه بټن نه وایي نو تاسو په زړې ویډیوګانې ورچوئ خود به پې د سبسکرایب بټن لګوتې نه وړي نو زمونږ کوشش دا دی دوی مونږ له چېرته تقریبا د زړې ویډیوګانې لږ شانتې لایک کړل زمونږ د زړه لږ شانتې راچوت شو نو مونږ به له نوې ویډیوګانې کوو دا خبره خو نشته زه به تاسو دا ووایم که نه چې تاسو الرډي تاسو سوچ کوئ چې زه چینل خپل شروع کوم نو دا راته وایي چې د هغې چینل نوم مو خوښ کړی دی که نه او جی او هغې له زمونږ یو ملګری دی زما ایډمن دی هغه له خپل نوم خوښ کړی دی زما په نوم باندې دغه کړی چې شینا واینز دی په یوټیوب باندې کم از کم 1100 سبسکرایب هم دی لږ واچ ټایم پکې کم دی باقي چې دوی ملګرو ما له سپورټ راکړو نو بالکل هغې باندې نه په دې باندې به ما ګوري صحیح ده ډېره زیاته مننه دا راته اوس ووایه که نه چې څنګه تاسو وایي که نه شینا واینز که نه نو شینا واینز دپاره به تاسو کله نه کار شروع کوئ یاره جی زما خو خپل ځانې دومره پورې زړی چې ما له نن ملګرو سپورټ راکړو نو سبا به ما کډه کوټه ورس به مې راغونډ کړي او بس سټارټ به مې اخیستی په شینا واینز باندې خو سپورټ راله نه راکوي سپورټ ضرورت دی دا ولې تا به خلک خفه کړي ځان نه ملګري به دې ځان نه خفه کړي ما ته خو ډېر مخلص ښکاري او یې ما نه جی نه ما الحمدلله ما نه څوک خفه شوي دي او نه څوک خفه کول غواړم زه د خلکو ډېر زیات شکرګزار یم چې ما له ډېر په کم ټیم کې ډېر غټ مقام راکړو ځکه چې زه کو دغه نور اکټرانو ته وګورم نو مودونه لګیا دي او زه ډېر په کم دغه کې رالم او ډېر بره لاړم نو زه ډېر زیات خوشحاله یم بلکل دا نن سبا چې کم اکټران دي کم ملګري دي که نه او هغوی څه وي که نه نو هغه د کتونکو په وجه باندې وي یعنې کوم چې د هغوی ویوز کوي د هغوی ویډیوز ګوري او هغه خوښوي د هغوی په وجه باندې وي ډېر زیات اکټر زه داسې ګورم که نه کوم په سوشل میډیا باندې لګیا وي په خاکو کې خپل کرکټر ادا کوي او چې کله ورسره داسې څوک د هغه پین میلو شي نو هغه ته نظر ښکلی نه کوي نو یا تاسو خو داسې نه یې نه جی نه زه هغه خلکو کې نه یم زه ورته خپل ایمان خبره وکړم نو چې ما ته کم ځای نه فین کال کړی دی نو کو هغه غټ دی کو وړوکی دی کو بوډا دی او کو ځوان دی که نه نو زه هغه له کور ته ورغلی یم ما د هغه داسې شکریا ادا کړې ده مطلب هغه چې او روټۍ خو سړی د چنګړ ځای کې هم کوي که نه نو هغه چې کوم دی صرف چې روټۍ هم دې کړې ده او راغلي او ډېر فسور ته راغلي خوشحالۍ باندې نه زه اوس یو خبره کومه زه خو هم ستاسو سم غټ پین یم د انګلیش پین هم یم که نه
لکه یو خو هغه د پښتو وي زه ستاسو د انګلیش پیان یم نو تاسو زما نمبر ولې نه اوچتوئ قربان جي ولې نه چوتو خو ما خو تاسو ویل تاسو خو کوم دا باسې ګپي قدرمندو دې اکثر زه دوی ته کال کوم که نه د دوی نمبر بند وي دا خبره خو ما په ګپ کې وکړه خو چې کله نمبر بند وي که نه نو بس زه بیا خفه شم ویم ګوره شینا نمبر بند کړی دی خو الریډي د هر یو انسان ډېر زیات مصروفیات وي نو دوی مصروفه وي دا خبره خو مې په ګپ کې وکړه نه جي نه خبره دی ګپ کې وکړه خو ما ته دې واوروله اوبه بوتلې ځکه تاسو پسې ما سار نمبر بند کړی خو تاسو پسې ما نه بند کړی اما خو تاسو ته هم ویلله چې زه یو طبیعت مې ډېر زیات خراب دی زکام والی ما او بل ما پسې کار والا رنګونه کول وي راشه نو بس نن نشو متلی نمبر مې ځکه بند کړی تر رانه هېر وي نه که داسې شوي و چې تاسو ورته رنګ کړی اوس هم د ساره چې زه نشم درتلی نو هغه به هم بې سوره کېده نه او تاسو به هم ښه ریلیکس وده شوي وی یاره جي نن سبا نه مسلماني شته او نه پښتانه شته ښه اوس دا راته ووایه که نه چې کله کرکټر کې تاسو رالی که نه ټکر واینس ته بیا راغلی تا جینۍ تختولې وه هغه بدرنګه د ځان سره راوستې د هغه مخوکه هغه تا ورته یو لفظ هم کړی و تېره خاکه کې هغه چې کله تا نازکه راله که نه تاسو کره او تاسو دننه پټې یې که نه نو هغې کې تاسو یو لفظ کړی و هغې ته هغه کرکټر کې لږ غونډه کې راشه چې مزه وکړي هغه خو داسې کرکټر و چې زه څنګه رادن نشم نو بیبي ته بیبي زر عالم که نه داسې په ژړا کې هم بیبي زر عالم نو هغه بیا ښه وجاړي وایي چور زه ته وجاړم که وخاندم هغه خپلې خبرې وکړي که نه نو قراقور ماما راته بیا وایي چې تا خو موږ په شرمونو وشرمولو موږ خو ستا د وجې چې کوم دی دلته کډه راوړه او په شرمونو او جي او زما د دې ښځې چې کوم دی دی پکې زرکه نوم دی نو ما ورته ویل تاسو راله نه کوله که نه نو نو دا دې بیا څنګه وکړله او دا دې ولې وتښتوله دا ما نه تښتوله نو بیا دې څنګه وتښتوله همدې ته ما ویل چې ستاسو نوم دی همدې راته ویل چې زر کوم بیا مې ورته ویل چې څه دې نوم دی چې زر کوم چې بیا مې ورته ویل نو بیا څه بیا یې راته ویل چې زر کا که نه همدې مې په اوږه کړه اوبه مې تله بیا راته هلته پته ولګېده چې دې زرکه نوم دی والي دی درته نه وي هغې تا وې جوړې راته وایي چې له شا به زرکه تختوم یو او جی ښه بله خبره دا چې کله هغه دوی چې د دې پخپو باندې درد زه وله یو پیالې چای پخوم جی بل تاسو جګړه کوئ زه دې یو پیالې چای پخوم دې پخپو درد نه رښتیا په سر قدرمندو ډېر زبردست ډایلاګ زه شینا چې کله په سکرین باندې مخامخ شي که نه یقین وساتئ چې هغه سکرین پړقېږي هغه سکرین زه وایم که نه چې ویوز لا څه ته وایي کله چې شینا په سکرین باندې راځي نو ویوز څه ته وایي ویوز به داسې روان وي لکه د بجلۍ د پړق په شانتې ځکه چې دا برانډ دی دې ته برانډ ویلی شي د دوی یو لفظ خلکو ځان سره په زړه باندې لیکلی دی یو د اولې بل ښه په جګ کې او بل چاته وی دا زما چاته وی تا ته وی او دا درې لفظ دی چې یو دی وی والي او یو دی وی چاته وی او بل ښه په جګ کې جی ډېره زیاته مننه قدرمندو نور ښکته روان دی نور رانه ښکته شو ځکه چې ماښامي ته وخت ور قریب دی مجاهد سره سم ډېرو زیاتو خبرو ته مې زړه کېږي وایم چې بس دغه شانتې په دې چمن کې ګرځو راګرځو مجاهد بازي سره خبرې کوو ځکه ډېر زیات خوږ انسان دی ډېر زیات نایس انسان دی ځکه چې زما خو ورسره لږ وخت وشو زما ورسره ګپې شپې لګي نو هغه خلک وایي که نه وایي چې څوک نه پېژنې نو کاروبار ورسره وکړه یا ورسره ملاقاتونه وکړه نو مجاهد سره ملاقاتونه شوي دي که زه ډېر زیات تعریفونه وکړم به ډېر زیات کم وي مجاهده اخره کې پیغام ښکلې خبره واده وکړي واده خو په جګ کې وکړي واده خو په جګ کې وکړي او نه چې چا کړي وي لکه اوس چې چا کړي وي هڅه وکړي او چې چا کړي وي لکه زه په ځان واخلم که نه یو ورځ داسې کار شوی نه تاسو د کیمرې شاته ما یو خبره وکړه تاسو یارېدلې وی خپل کور ته لاړې خپل وی تا نه ویارېده او تاسو د هغې نه وی دا څه قصه وه هغه داسې کار و جي چې زه پروګرام نه ډېر زیات ناوخته راغلم تقریبا 10 یا 11 بجې وې جمع نو هیلمټ مې ویستو کمره کې غټ بکس پروت په هغې د پاسه مې کېښودو چې هغه څنګه ما د هغې د پاسه کېښودو نو دې کې مې ښځه د کمبل نه رابار شول او سر پې ببر شو نو چې څنګه ما ته وکتل نو دلته خو ما هم هیلمټ ایستی و سر مې ګډوډ نو ما چې څنګه وکتل وی او بس ما مې منډه م کړه تاسو وایئ چې دا بلاګان دی منډه هغه ستا نه ویارېدم ته د هغې نه بس هغه زما نه ویرېدم زه د هغې نه ویرېدم بار چې څنګه غولې در ووتو ما ته وایي څه چل شو مال څه چلو څه وایي راځه نره مال راځه نرې
داسې کله نه کله دا سچویشن جوړېږي که نه هغه خو هلته د خوبه وه چې راپاسېده نو هغې سر نه پلاله جوړ شوی و سوه پلاله او تا هلمټ چې لر کړو نو تا هم به شلغشي جوړ کړي وي که نه هغې وایي چې خدای پاکه د شپې دا څه چل او ما جدا سره راپاڅېد. اوس په راشو دغه خو ښکلې خبرې وې وشوې خبرې مې سمې ډېرې زیاتې په زړه دي خو تاسو ته چې څنګه ما ویلي په ړومبۍ مرکه کې چې زه به بیا راځم تاسو سره به کښېنم ګپ شپ به لګو کوم چې تاسو د چینل خبره وکړه انشاءالله چینل له به راځو چینل کې به انشاءالله آنیر هغه خلک موږ په ریډیو کې وایو که نه موږ آنیر لایو دا خبره کوو نو زه به کوشش کوم چې تاسو سره پکې په کرکټر کې م راشم ستاسو په چینل باندې د بل چا نه صحیح ده انشاءالله دوی سره ملاقاتونه کېږي اخري پیغام ښکلې خبره یو خو تاسو واده ووي واده خو به کوي کړې ښي او که بد ښه دا دی هسې په ګپ کې دوی سره ستا ګپ شته او نه دا ټولو سره زما ګپ دی چې ما څوک ګوري ما ورسره ګپ دی. اوس پیغام نو پیغام دا دی چې ښکلې زندګي تېره کوئ او د ژوند نه مزې واخلئ جنګ جګړې مه کوئ 2 ورځې ژوند دی نن به او سبا به نه او چې په خوشحالۍ باندې یو ژوند تېر شي نو زه یم چې د هغې نه بل ښه ساعت نشته دی نو ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې ښه ژوند تېر کړئ. ډېره زیاته مننه مجاهد بھائی اخره کې ښکلې غونډې کې ټپي وي در سره چاربې ته وي که څه ګانه دې تیاره کړي کتونکو سره هم شریک یې موږ سره هم شریک یې یاره جي زه هم کو لږ شانتې بریک هم پکې واغوستو زما یو ملګری دی عثمان نازک رور د هغه هم ډېر زبردست اواز دی نو ځای کو یو 115 ټپې دلي ووایي نو زبردست خوند به مو وږي. صحیح ده جي قدرمندو تاسو به 400 د کې پی کې نیوز سره اوسئ چېرته به ځئ نه لږ دمې نه واپس بیا راځو چېرته به ځئ نه یو ځل بیا پروګرام کې هر کله په خیراله ستړي مشي زما پسند کې ولاړ مجاهد بھائی اور پښینا زما پسند کې ولاړ عثمان بھائی چې کوم د نازک رور دی نازک تاسو ډیر زیات خوښوي تاسو لایک کوي هم ته رور ما سره پسند کې ولاړ دی قراقور له هغه ور کړی ښه مجاهد بھائی ټپو تراشه چې مزه وکي ټپو ته راځو یو 2-3 ټپې به درته وکړو خو زه یې مو کو د عثمان بھائی نه شروع واچو ډېر چک کیوں ایکشن و مور کوچله می ورنا کی او زبو خان ساتم کزان بجوړو ما او زبو خان ساتم کزان بجوړو ما اوس به پزان درته راکیدم زما ګناه سوه چې مخه دې واړونه زما ګناه سوه چې مخه دې واړونه او زما یارې ته بټینګ نشي وزه خو در زن بنګړي دروازې او ماته ما او زه خو در زن بنګړي دروازې او ماته ما اے آسمان کی ستوري می گوا دی بیگا می ستا د غم ډېر جړلی دینا بیگا می ستا د غم ډېر جړلی دینا او چې یاري کې اصل ګورا او ما د کمسلو یاري کړه و شرمېدما او ما د کمسلو یاري کړه و شرمېدما اے اسمان ته لار د خطونو شتا لیلا مجنون په عاشق کې ختلی دینا لیلا مجنون په عاشق کې ختلی دینا او په خوا بچرته یو عشقو اوس په مالت کې درې څلور سترګې وخینا او اوس په مالت کې درې څلور سترګې وخینا او نو نه صبرېږي یاره بېلتا زړه سره څوکم نه صبرېږي یاره بېلتا زړه سره څوکم رایې وستم ستا کوڅې له بیا زړه سره څوکم نه صبرېږي یاره بېلت بس دی جي ډېره زیاته مننه
قدرمندو پروګرام هم په دې ځای باندې راټولو هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ. ما یعنې اسدالله جاني زما مجاهد اورپېشینا او عثمان بی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم هم په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.